ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم دوستانو، جوړ په خیر سلامت. اول د اختر مبارکي ته وایو ټولو افغانان ته، او که دننه په افغانستان کې دي او که د افغانستان څخه د باندې په نورو مملکتونو کې دي، ټول ته د اختر مبارک. نو زموږ د کندهار په جامع عمر کې نو اختر لمونځ د خیر سره ادا سو. تاسو د انسانان وینئ ماشاءالله. بس نو الله مو روژې عبادتونه تراویح لمونځونه په خپل دربار کې مقبول وګرځول. نو دا د اختر لمونځ وسو، د اختر لمونځ تکمیل سو دوستانو. دا انسانان بس په لار روان دي د خیر سره بل ته خپل پر لور باندې. الله د ټولو لمونځونه قبول کړي، په ثوابو کې مو بس الله پاک شریک ونیسي. تاسې وینئ ماشاءالله ډېر انسانان راغلي وو. نو د کندهار دننه په 15 غټو جاموګانو کې د عیدګاه لمونځ ادا کېدی، چې یو په شمول یې جامع عمر هم دی. دننه هم تاسې په دا ویډیو کې لیدلی شئ دوستانو چې انسانان ماشاءالله بیخي ډېر دي، پر دروازو باندې حال نه کېږي. تاسې وینئ ټول سړکان چارطرفه نیول شوي دي. ماشاءالله ماشاءالله. الله مو بس منځونه قبول کړي. سبحان الله. ماشاءالله ډېره غټه جامه وه، ډېر انسانان راغلي وو، سړکان ګرده نیول شوي وو. نو دننه امنیت هم ډېر ښه خوندور نیول شوی وو. تاسې وینئ دوستان.